ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان زموږ ګډ کور دی، ټول پکې برابر حق او مسؤلیت لري. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني ویلي مونږه پوره حق په افغانستان کې لرو، دا نه چې یوازې ټول طالبان چې هر څه غواړي باید ویې کړي. افغانستان زموږ کور دی، مونږ په خپل کور کې حق لرو، مونږه هیڅوک هم د خپل کوره نشي شړلی. که مونږ ولاړو خپل کور کې حق لرو او مونږ باید خپل حق وغواړو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني په یو پیغام کې ویلي افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی، هماغسې چې ټول پکې برابر حق لرو. هر یو د خپلو خلکو او هیواد پر وړاندې مسؤلیتونه او وجایب هم لري. نوموړي وړاندې لیکلي دا زموږ ملي وجیبه ده چې په پوره اتحاد او اتفاق د هیواد آبادۍ لپاره کار وکړو. خو دا هر څه له تعلیم او پوهې سره تړلي دي. که غواړو پرمختللی هیواد ولرو نو لازمه ده چې د نجونو او هلکانو تعلیم ته اساسي او جدي پاملرنه وشي او ژر تر ژره د نجونو پر وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي او ښځې بیرته کاري ماحول ته وګرځول شي. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني ویلي داسې نه کیږي چې په نجونو باندې ښوونځي بند کړي او هیواد دې پرمختګ وکړي. نجونې یوازې کولی شي چې افغانستان خلکو ته او ولس ته افغانستان ته پرمختګ ورکړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا اخر چارې.